ملا یعقوب د تیر حکومت ټول نظامیان د هیواد سرمایه ده، موږ احترام ورته لرو. د طالبانو د دفاع وزیر ملا محمد یعقوب مجاهد په خپلو تازه څرګندونو کې د طالبانو د مستبد کړنلارې برخلاف د تیر حکومت ټولو نظامي منصوبینو ته یو ښه پیغام ورکړ. ملا یعقوب مجاهد چې د تیر حکومت منصوبینو افسرانو او پیلوټان ته په خطاب کې وویل چې په بهر کې تاسې ته هیڅ احترام نه کیږي، خو طالبان هغوی ته په احترام ګوري. ملا یعقوب نن د کابل په هوایي ډګر کې په دې اړه خبرې کولې. وویل د تیر حکومت افسر او مسلکي کسانو ته به موږ د دوی د حکومت په پرتله زیاته مینه او احترام وکړو. د طالبانو دا لوړپوړي چارواکي پر داسې مهال دا څرګندونې کوي چې په یو شمېر ولایتونو کې د طالبانو له لوري د تیر حکومت له منصوبینو څخه انتقام اخیستل کیږي، زنداني کیږي او وژل کیږي. د اګست میاشت کې چې کله جمهوري نظام د طالبانو له لوري نسکور شو، ورسره سم د افغانستان په لکونو پوځیان، جنرالان، افسران او پیلوټان له هیواده فراري او بهرنیو هیوادونو ته وتښتېدل. د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخوند په خپلو څو پیغامونو کې چې د ده په نوم نشر شوي له طالب جنګیالیو وغوښتل چې د عفوې فرمان ته په احترام سره د تیر حکومت په منصبینو کار ونه لري. خو د طالبانو له واکمنۍ را پر دې خوا تر اوسه پورې په بېلابېلو ولایتونو کې د افغانستان د تیر حکومت سلګونه منصوبین د طالبانو له لوري وژل شوي او زیات شمېر یې شکنجه شوي.